السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه تاسو روز تاسو ملګری طاهر خان خواږه را سره موجود زما روز زما ملګری تاج کتاب دو دا پیله راته دا خبرو کې کنه مبارکباد در کوم. تاج به د بک سنټر چیرګړ کې کولاو کړی دی نو دی مبارکباد درالو ملګری دی ګران ملګری دی تکړه ملګری دی نو موږ مبارکباد درالو په یو ډېر انټرېسټینګ غونډه قسم دی واوریدا وای چې کله مې دا سټور کولاون وای چا راته مشوره راکړه مشوره سوا مشوره دا و چې دا کتابونو پښتو د نمونه ډېر ناشنا یې کنه دا چې عجیبه نمونه سوځېدلي لکه مثلا څنګه نمونه لکه مثال په درست د منصور صاحب کتاب ته قیامت کافر جانان شو د منصور صاحب نو چر د کار نه کیږي او یا د زمیر کتاب نوم شو د ورکو لارو مسافره یاره چې د نمونه دوه کتل نو ماته د دکان سنوم دی نو مار دی نو هم ولانا ورکنه فکر ما ته وی چې کارو بزر د جوز درته مو د نوم ورکې ما سنوم ولې را شته پوجن او دا د څه مشوره درکړي عدنان وی دی باندې وران کې بار ما په لغه کو بور نه جوړاو دنه نو وړاو نو د ماته څه پیږي کوم مار ته څه شي دی غنو یاره وسو ما ته وی زدا و پیږي چې اله کا جنرال بوک سنټر او وستي تاج بک سنټر دی تاج کتاب کور واه 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 تاج کتاب کور ورته خو د پښتو ادب ته یو زما نو هغه وسه دی اوسو زما خاله دوه شي د فضل صاحب شعرونه دي زمونږ استاد محترم د ډېر ښه شاعر دی د علاقې مشر شاعر دی هغه وایي چې که په زړه کې مې د ټولې دنیا غم دی خو ستا غم پکې د ټولو محترم دی د پلو پیس کې یې ونیو په لاس کې په رموز کې راته وایي چې تړم دی له راغلی نه یې زمزم راته وایي نور څه هم زده کړی دی یو زم دی فضل صاحب بلابل ځای کې وایي چې په ارمانونو مې درنه کوټه را پرېوتله په ارمانونو مې درنه کوټه را پرېوتله زم ورځم چې چاله زه نه چاله سر وتړم او ناشنا کار وشو په شپه کې اشنا شپې له راغې چېرته موږی او زنځیر ګورم چې لمر وتړم ډېر ښه شعر دی دا شعر ته ووایه ناشنا کار وشو په شپه کې اشنا شپې له راغې چېرته موږی او زنځیر ګورم چې لمر وتړم واه 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 ډېر ښکلی شعر دی ډېره مننه تاسو خپل لاس سره یو کلام شریک کړئ ډېره مننه کوم اول طاهر بھائی ستاسو دلته کې د راتګ ستاسو د مینې ستاسو د خلوص یقینا بېګا تاسو ماته میسج وکړو ما بس بیا بېګا خوب هم نه راتلو ډېر ناوخته پورې ایښو ما خواله مې نه راځي او تر یې رانه خواله مې نه راځي او تر یې رانه خوب به څه شي مرورې رانه خواله مې نه راځي او تر یې رانه خوب به څه شي مرورې رانه درځم په یو حالت د ټینګې نه یم لرې به څومره خو یو غرې رانه درځم په یو حالت د ټینګې نه یم لرې به څومره خو یو غرې رانه او پټ د خدای مخې ته هیڅ هم نه پټ د خدای مخې ته هیڅ هم نه خو د دنیا د مخې نرې رانه پټ د خدای د مخې هیڅ هم نه خو د دنیا د مخې نرې رانه څه شعرونه نور چې درته پته وه عادت یې نه دي چې درته پته وه عادت یې نه دي د خیال کونترې به دې نه پرېښودې وړوکې ښه و ماشومتوبه که نه زما وزرې به دې نه پرېښودې وړوکې ښه و ماشومتوبه که نه زما وزرې به دې نه پرېښودې په امن مړ وې خو بس دومره وچې ساز او سندرې به دې نه پرېښودې په امن مړ وې خو بس دومره وچې ساز او سندرې به دې نه پرېښودې او پړق به را پرېوځي اسمان که زما چغې واوري پړق به را پرېوځي عدنان که زما چغې پړق به را پرېوځي اسمان که زما چغې واوري خو شک مې نشته په ایمان که زما چغې واوري زما محل ته ناستې پاستې ته پسخېږي خو بس زما محل ته ناستې پاستې ته پسخېږي خو بس توبې به وباسي خواران که زما چغې واوري او ما ته معلوم دي ما یوې سختې له نه ورکوي ما ته معلوم دي ما یوې سختې له نه ورکوي راځي به خامخا یاران که زما چغې واوري ما ته معلوم دي ما یوې سختې له نه ورکوي راځي به خامخا یاران که زما چغې واوري او چېرته په ښه زیري په خېټه کې خوشحاله شمه چېرته په ښه زیري په خېټه کې خوشحاله شمه ویم خفه نه شي یتیمان که زما چغې واوري چېرته په ښه زیري په خېټه کې خوشحاله شمه ویم خفه نه شي یتیمان که زما چغې واوري او خبر به نه وي چې زما خپه کې ازغی تلی دی خبر به نه وي چې زما خپه کې ازغی تلی دی ما ته ودرېږي خو کاروان که زما چغې واوري او سړی به نه یم که په شپه مې جانان رانوستو سړی به نه یم که په شپه مې جانان رانوستو ارمان دی نو ارمان که زما چغې واوري سړی به
ارمان دی نو ارمان که زما چغې واوري او شیرونه پکې نور هم خو بهرحال دوه درې شعرونه نور هم په هغې اجازه غواړم اجازه به داسې نه غواړې موږ د هغه تتر بتر مړه پرېږده زما خوښ نه نه خیر دی ما زما خوښ ټول نور دیم چې ما و تاله فکر سو یو او دوه او درې څلور ما و تاله فکر سو یو او دوه او درې څلور اوس خو لکه زه او ته یو او دوه او درې څلور او دلته کې چې درز وشي سل او اتیا سر وخوري دلته کې چې درز وشي سل او اتیا سر وخوري چېرته پکې نه دي مړه یو او دوه او درې څلور دلته کې چې درز وشي سل او اتیا سر وخوري چېرته پکې نه دي مړه یو او دوه او درې څلور وس به د چا نه کېږي لور د خو بس ورې کا وس به د چا نه کېږي لور د خو بس ورې کا مک د پکې سپین او سره یو او دوه ډېر ښه شعر بیا ووایه وس به د چا نه کېږي لور د خو بس ورې کا مک د پکې سپین او سره یو او دوه او درې څلور او بل شعر دی چې تاج صرف ته نه یې ته سوی چې زه یم بس تاج صرف ته نه یې ته سوی چې زه یم بس ناست وي هر وخت په وره یو او دوه کمال شاعر دی یاره دا کم قافیه دا ټکي چې دی جوړی که نه نو ما چرته هم نه دی اورېدلي نو منم دی یاره او خدای دې دا ګیټونه زر رابندي شور به راځي بس په اخر کې مړه هغه ما وله په خپله ما وله د غره ګټې په خپله په دې ولو راوړي دي اوس په میخانه کې وایي اخواشه او دی خوشه مړه داسې زه راته بیا کومه سپاره کې وایي یا خواشه او دی کومه سپاره کې وایي یا خواشه او دی خواشه کومه عقیده کې وایي یا خواشه او دی خواشه ما ورله د غره ګټې په دې ولو راوړي دي نن په میکده کې وایي یا خواشه او دی خواشه ډېر ښه شعر دی دا سړی لږ وپوښتی بلنه چا ورکړې دا سړی لږ وپوښتی اچھا ته چې راسې دا راواړوئ دا سړی لږ وپوښتی بلنه چا ورکړې ده دا سړی لږ وپوښتی بلنه چا ورکړې ده دا چې په واده کې وایي خواشه او دی خواشه دا شعر ورته بیا دا سړی لږ وپوښتی بلنه چا ورکړې ده دا چې په واده کې وایي خواشه او دی خواشه لکه او ما که جوړوینو د شاعر د بېیاري ژوندون ما که جوړوینو د شاعر د بېیاري ژوندون هسې په ټپه کې وایي یا خواشه او دی خواشه او مرګ د تاج واورېدو نو خپې بله یې منډې کړې مرګ د تاج واورېدو نو خپې بله یې منډې کړې لار ګوري کوڅه کې وایي یا خواشه او دی خواشه او دا دوه شعره داسې ډالۍ چې د زړې مینې په یادونو مې زړه اوس هم کوت دی د زړې مینې په یادونو د زړې مینې په یادونو مې زړه اوس هم کوت دی بلکل منم چې په ما وخت تېر دی خو دومره هم نه او زما په شعر یې واوا وکړه بې اختیاره شوله ځان سره یې غلي ووي ښه شعر دی خو دومره هم نه ډېر مننه تاسو خپل لار خان الله تاج به له ورکې اجازت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته